له تاسې نړۍ مننه کوم چې تاسې ټول راغلی دلته نن هم زموږ دا نننۍ غونډه ډېره زیاته ښکلې کړله، ډېره ښکلا هم ورته ور وبخله کور و مادان. زه غواړم چې په لنډ ډول باندې زموږ د ټولنې موږ څه فعالیتونه چې کړي دي په دې 2 کالونو کې. تېر کال موږ په افغانستان کې البته دلته خو موږ تل چې دی زموږ مشران زموږ پوهان موږ ستایلي دي. د دې تر څنګ موږ په افغانستان کې چې دی د ننګرهار د طب د پوهنځي سره مرسته کړې وه، هلته د هغې سره بیا هم په کونړ کې هم په مختلفو ځایونو کې زموږ ټولنې مرستې کړي. او دا ځل چې د دې کال موږ کونړ د پوهنتون سره یو میلمستون هم ورته جوړ کړو، او همدارنګه هلته موږ د یو ښوونځي دپاره چې دی د کمپیوټر یو اتاق چې و، البته ټول موږ نه دی جوړ کړی، خو موږ ورسره یو مرسته وکړله. بیا هغې زموږ ټولنې ته زموږ د ټولنې مشر ته د ټولنې په استازیتوب باندې ستاینلیکونه ما ته یې راکړل او ما راوړل ځان سره. او د دې تر څنګ مې دغه د ښوونځي له خوا نه چې دی زموږ د ټولنې مشر ته یوه د عزت لونګۍ چې وه هغه یې ما ته راډالۍ کړله، او هغه به چې دی اوس خپله ډګروال صاحب احمد شیر صافي ته وسپارو. نو زه غواړم چې یو 2 مشران راپاڅېږي، البته سیدي صاحب به راپاڅېږي او همدارنګه ډګروال صاحب تاسې راپاڅېدی شئ چې راشئ راځئ. نو که دې ډګروال صاحب احمد شیر صافي ته دا لونګۍ د عزت ور په سر کړي نو ډېر به مو خوښ کړي. ډېره مننه. داسې پوښ اوسي چې د دې پوښ لاندې د دې لونګۍ تر هغه لاندې لکه ما غوندې سپین ږیري همیشه را دعوت کړي د دوی د کړنې نه، د دوی د کار نه، د دوی د دې ټولنې نه جهان مننه. دا چې زه په دې سپین ږیري حالت کې هم راوښتی یم او داسې شاعرانو لیکوالانو ته قدر و عزت ورکړي. پروردګار د دوی په خپل امن و امان کې لري او د قدر و عزت خاوندان دي. د ډېر اوږد عمر د ښه صحت پروردګار دې دغو خلکو ته ټول موږ ټولو ته اوږد عمر ورکړي.